ټاکل شوی نن ورځ دغه عصري او مجهز موټرسایکلونه د ترافیکو لوی ریاست کابل امنیه قومنداني د دې ترڅنګ د اطفایې لوی ریاست ته په واک کې ورکړل شي. د کورنیو چارو وزارت همیش کوشش کوي ترڅو پورې ترافیک پولیس، امنیتي منصوبین او اطفایې لوی ریاست په مجهزو او تخنیکي وسایلو باندې سمبال کړي. لکه تاسو چې په تصویر کې مشاهده کوئ، دغه موټرسایکلونه په عصري او مجهزو وسایلو باندې سمبال دي. د دې ترڅنګ په نړیوال سټنډرډ هم برابر دي. د کورنیو چارو وزارت له لوري د کابل ولایت اړوند ترافیک پولیسو، امنیتي منصوبینو او اطفایي پولیسو ته 300 ارادي په عصري ټکنالوژي سمبال موټرسایکلونه وسپارل شول. د معلوماتو له مخې له دغو موټرسایکلونو څخه 100 ارادي د کابل امنیه قومندانۍ اړوند امنیتي منصوبینو ته، 150 ارادي د ترافیک پولیسو لوی ریاست ته او 50 ارادي د اطفایي پولیسو ته ورکړل شول. د ترافیک پولیسو لپاره له ورکړل شویو 150 موټرسایکلونو څخه 80 ارادي د کابل ترافیکو پولیسو ته او پاتې 90 ارادي بیلابیلو زونونو ته ویشل شوي دي. نن د یاد محفل په ترڅ کې 100 ارادي د کابل ولایت امنیه قومندانۍ اړوند امني پولیسو ته ویشل کیږي. همدارنګه 150 ارادي ځانګړي موټرسایکلونه د پولیس د ترافیک پولیسو لوی ریاست منصوبینو ته ځانګړي شوي دي چې 80 ارادي د کابل ترافیک پولیسو او 90 ارادي د زنون لپاره ځانګړي شوي دي. د یادولو وړ ده چې 50 ارادي موټرسایکلونه د اطفایې او حوادثو پولیسو لپاره ځانګړي شوي دي چې ورته وبسپارل شي. مسؤلین وایي د ټول هیواد لپاره د 2000 عصري موټرسایکلونو د ویش پروګرام په نظر کې نیول شوی و چې د ولایتونو اړوند وسایط تر دې وړاندې سپارل شوي او نن یوازې د کابل ولایت لپاره 300 ارادي موټرسایکلونه وویشل شول. د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال محمد نبی عمري د موټرسایکلونو د ویش په مراسمو کې وویل هغو پولیسو ته چې دغه وسایط سپارل کیږي باید د یو امانت په توګه ترې ساتنه وکړي. هغه ملګری، هغه مجاهد، هغه سرباز او هغه د ترافیکو یا د اطفایي یا د پولیسو عضوه چې دا وسیله دته سپارل کیږي، دا یو امانت. دا د دې دپاره دته سپارل کیږي چې په دې باندې د نظام تقویه وکړي، د ولس خدمت په دې باندې وکړي. مسؤلین وایي د امنیتي پولیسو لپاره د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ د پریکړې پر اساس کورولا او هایلکس موټرونه چې په خاص رنګ او مجهزو عصري وسایلو سمبال دي په نږدې راتلونکي کې به په ټول هیواد کې امنیتي پولیسو ته په واک کې ورکړل شي. ضیاء الله هیلمن، پولیس رادیو، کابل. پولیس د ټولنې خدمتګار